چې سلیمان علیه السلام دا ټول مارغان راوغوښته. غرض یې دا و چې دې مارغانو نه لږې لږې بڼکې والمه او زه ځان لته یو توشک جوړ کړم. ټول مارغان د سلیمان علیه السلام په حکم باندې راله. یو مارغه و چې هغه رانه عربي کې هدهد وایي. سلیمان علیه السلام وفرمایل چې مالی ارى الهدهد، هدهد ولې نشته؟ ملګرو ته وایي چې واورئ هدهد چې راشي یا خو به معقوله وجه پیش کوي چې زه ولې نه ومه او یا به یې لالوم. هدهد چې راغی نو سلیمان علیه السلام ته یې پیش کړ. چې پیش یې کړ نو سلیمان علیه السلام د دې هدهد په دې سر باندې داسې د ویښتو سړی غوندې دې سړی نه یې داسې ونیو او داسې دچکې یې وله ورکړ او ورته ووایي چې ته چېرته تللی وې؟ هدهد ورته ووایي چې او سلیمانه د هغه ورځې نه ویرېږه چې په کوم ورځ باندې به ته هم د چا په مخ کې پیش یې. دا یوازې زه نه یم چې زه ستا په مخ کې پیش یم، بلکې یو ورځ به ته هم چاته ولاړې او تا نه به د زندګۍ تپوس کېږي. دا خبره څه وه چې د سلیمان علیه السلام یې زړه وران کو بلکل او زه یې پرېښوه مارغه او په ډېرې عاجزۍ کې بیا تپوس کوي. سلیمان علیه السلام معذرت وکړه مارغه ته چې ما معاف کړه. مارغه ورته وایي چې زه نافرمان دی، زه ستا په سلطنت کې چې ستا تابع اوسېږم نو زه یو دومره عظیم خبر پسې تللی وم چې سلیمانه د هغې علم تا ته نشته. ما تا له دومره عظیم خبر راوړی دی چې د هغې علم تا ته نشته. سلیمان علیه السلام نورم ډېر متاثر شه. ورته وایي چې هغه څه شی دی؟ وایي ما تا ته خبر راوړی دی د شهر سبا او د هغه ښار بادشاه چې دی یو ښځه ده، بلقیس نامه یې ده او د هغه بلقیس لاندې 12 جرنیلان دي او د هر جرنیل لاندې 1,00,000 جنگي فوج دی. د داسې ښار خبر مې درته راوړی او بیا د هغې یو داسې عظیم تخت دی چې په کوم تخت بعد دا بادشاهي کوي چې د هغې مثال بیا نشته. سلیمان علیه السلام حیران شو. د دې دومره عظیم ښار خبر یو مارغه راوړي. سلیمان علیه السلام هدهد ته وایي چې ښه ده تا چې کوم خبر د دې بادشاه ما ته راوړو راشه زما خط ورته یوسه. نو سلیمان علیه السلام خط لیکي بلقیس بادشاه ته، لیکي ورته انه من سلیمان بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په نامه د خدای چې بخونکی او مهربان. الله تعالی علی واتونی مسلمین. او بلقیس په ما باندې اظهار د فضل مکوه، خپل فوقیت به په ما نه ظاهره، راشه او مسلمانه شه. برای راست آرډر ورته کوي د طاقت ازمایي به ما سره نه کوي، راشه او مسلمانه شه. هغه خط یې دته په مرۍ کې واچولو او رخصت یې هدهد په هوا لاړو او بلقیس ته خط چې راوړو په لاره خو تلی نه شي، مارغه دی نو پاس نه پرې راغی. روشندان کې ورننوتو، دا په تخت خوده وه او هغه خط یې ولې په سینه کې بیا دی ورته په دې روشندان کې ناست دی چې دا راویښه شوه چې په سینه ګوري خط دی چې پړاوی کو حیرانه شو چې دا زما محل دی، بار پیرې ولاړې دي، څوک راتلی هم نه شي دا خط راوړو چا. خو چې په روشندان کې وکتو دا مارغه دم ورته وکته بدې کې والوتو پوه شوه چې دا دې مارغه راوړی. فورا یې خپل میټینګ کال کړو، جنګي جرنیلان یې راوغوښته چې دا خط راغلی. جرنیلان ورته څه وایي؟ صاحب حکم کوه چې بس اډیټ کې وکړو. بلقیس ورته وایي چې نه، خبره د جنګ نه ده، دې خط ته سوچ وکئ، په دې الفاظو سوچ وکئ. الفاظ یې لیکلي دي انه من سلیمان بسم الله الرحمن الرحیم. الله تعالی علی واتونی مسلمین.
الفاظو ته سوچ وکړئ. اول دی بسم الله ته وګورئ چې دې کې کوم دریاب بد دی. بیا الله تعالی علی واتونی مسلمین، مونږ خو امر تابع حکم کوه چې اټیک وداس چل رہے چې دا سلیمان بادشاہ دی او دعوه د پیغمبرای م کوي. دله تحفه او ډالۍ ورلېږمه، که دی بادشاہ وي نو تحفه او ډالۍ به قبوله کي او نور به چپ شي. بس زمون سفارتي تعلقات به قائم شي او دوستانه تعلقات به قائم شي او بدی به غلی شي. نو که بادشاہ وي تش، خو په تحفه او ډالۍ به چپ پاتې شي. او که پیغمبري نو په تحفه او ډالۍ به چپ نه پاتې کېږي، بغیر د دې نه به نه راضي کېږي چې تر څو یې زه مسلمانه کړی دی. جرنیلانو وایي چې بس ټیک. عزیزانو بلقیس تحفه او ډالۍ تیاره کړه او سلیمان علیه السلام ته ورولېږه. هغه ته اطلاع ورغله چې تا ته بلقیس تحفه رالېږلې. هغه حکم وکړو چې تمام پیریان او دیوان دا په استقبال کې ودرېږئ، د بلقیس ډالۍ را روانه ده. او مارغانو ته حکم وکړو چې تاسو پې د پاسه سوری وکړئ په میلیونو. نو پیریان او دیوان په میلیونو استقبال کې ولاړ دي او پاسه پې سوری تنبوان پې مارغانو کړی دی. هغې چې وررسېدې چې دا حال یې وکتو او تحفه یې پټه کړه چې دا خو زمونږ د بادشاه بېعزتي ده، که دا تحفه او د دې شال په مخ کې. سلیمان علیه السلام ته چې نږدې ورغله ملاقات وشو، ورته یې خبره وکړه چې دا هغې ورته وویل چې خبره دا ده بهي چې تحفه او ډالو والا نه یم. بلقیس ته ووایه چې هغه اخري ټکی زما چې دی واتوني مسلمین، ته به راځې او مسلمانه کېږې به، زما او ستا جوړ به په دې راځي. او قاصدان یې واپس قاصدان چې واپس بلقیس ته ورسېده، بلقیس تیاری وکړو چې زه اوس پخپله ځم. سلیمان علیه السلام ته اطلاع وشوه چې بلقیس پخپله راځي. نو سلیمان علیه السلام د هغې د استقبال تیاری وکړو او تیاری داسې وکړو چې تمام پیریان او دیوان یې راوغوښته او ورته یې وویل چې ما ته د هدهد مارغه ویلي دي چې د بلقیس ولها عرش عظیم، د هغې یو دومره عجیب و غریب تخت دی چې سړی ورته حیران شي. پیریانو ته یې وویل چې بلقیس خو را روانه ده، خو په دې مې پوه کوي چې د هغې نه مخکې به د هغې دا تخت دلته څنګه را رسېدلی. پیریانو ورته وویل چې صاحب دا خو ډېره اسانه خبره ده، راوبرسي. سلیمان علیه السلام ورته وفرمایل چې څومره وخت کې به راورسي. عفریت یو پیري نامه وه، عفریت. هغه ورته وویل چې د سترګو په رپ څومره وخت چې د سترګو په رپا لګي دومره وخت کې به د هغې دا تخت دلته پروت. عزیزانو چې را روانه شوه نو د سترګو په رپ کې د هغې نه مخکې د هغې تخت راورسېدو د سلیمان علیه السلام تخت سره کېږي. شان و شوکت یې چې د ده د استقبال ولیده او تخت ته راله. چې تخت ته راله سلیمان علیه السلام ورته وویل چې په تخت کښېنه. دی وویل چې زه معذرت غواړم. هغه ورته وویل چې دا هغه ستا تخت دی، ځکه چې تخت خو دې نه مخکې را رسېدلی و. نو دا ورته وایي چې کأنه هو تخت ستا دا دی. نو دا بلقیس ورته وایي چې کأنه هو گویا هغه تخت همداسې و، دا نه وایي چې همدا دی، ځکه چې بلقیس دا پوهه وه چې کیدی شي چې دا بل تخت دی. او زه ووایم چې همدا دی نو زم بادشاه یم، د ده په مخ کې به زما د عزتي وشي. نو ورته وایي چې کأنه هو گویا هغه تخت همدا و، داسې و. سلیمان علیه السلام ورته وفرمایل چې دا همغه تخت دی چې کوم ستا جای قرار و، دا څنګه دلته راغلی؟ ورته یې دا ستا د راتلو نه مخکې د سترګو رب کې دلته را رسېدلی. سلیمان علیه السلام په تخت ځان سره کېنوله. اوس بلقیس وایي قالت رب انی ظلمت نفسی. الله فرمایي چې بلقیس ووایي چې ای الله ما په خپل ځان ظلم کړی دی چې ما ټول عمر نور ته سجدې کړي. د بلقیس د ټول سلطنت خدای چې دی هغه نور دا په خپله او د دې قوم دوی به نور ته سجده کوله او نور ته به خدای دی. نو عقل یې سر له راغی او ویې ربي انی ظلمت نفسی، خدای ما دا دومره موده په ځان ظلم کړی.
واسلمت مع سلیمان خدای اوس میں په سلیمان علیہ السلام ایمان راوړ. نو بلقیس عقل ته اوس ګور. بلقیس وی قالت رب انی ظلمت نفسی، اے اللہ ما دا دومره موده چې د غیر الله عبادت کړو په ځان مې ظلم کړو. واسلمت مع سلیمان اوس مې په سلیمان علیہ السلام ایمان راوړو. ولی للہ رب العالمین، للہ رب العالمین. خدای د سلیمان د یری می اسلام نه دی راوړی او نه د سلیمان د بادشاہ د یری مسلمان شوی. حقیقت راته معلوم نه و چې اوس راته معلوم شو. نو خدای تا د پاره مې ایمان قبول کړو، تا د پاره د یری نه. عزیزانو دغه بلقیس وه. علما لیکي چې آخر الامر سلیمان علیہ السلام سره نکاح